لښکرګاه یو شمېر اړوندو ولسوالیو کې په زیاته اندازه سبزیجات کرل سوي دي. په سږکال د نورو کلونو په پرتله د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار او اړوندو ولسوالیو کې په زیاته اندازه سبزیجات کرل سوي دي چې حاصلات به یې هم د نورو کلونو په پرتله ښه وي. په دغه اړه د هلمند ولایت د کرنې ریاست د پلان او برنامو مدیر ښاغلی قاري شفیق الله موبین د پولیس راډیو سره د خبرو پر مهال وویل: 6,190 هکټاره ځمکه باندې سبزیجات کرل سوي دي چې د دې څخه تقریبا په 1440 کال کې به 22,170 متریکه ټنه تولیدات موږ ولرو چې د تیر کال په نسبت سره د 10% په اندازه سره زیاتوب کړی. د دې سبزیجاتو کې بادرنګ، رومۍ، بانجان دغه شامل دي. د یادو کروندو دوه روزونکو کروندګرو د خپلو خبرو پر مهال له کروندو حاصلاتو او کورنیو ته د ښه عایداتو خوښي وښوده. دوی وویل: څخه ډېر خوشحاله یم، د کښتو څخه ډېر خوشحاله یم. اوله مې مارو کرلی دي، بانجان مې کرلی دي، بېنډۍ مې کرلی دي، مرچک مې کرلی دي. ښه نرخونه لري، انشاءالله که خدای کوله ښه نرخونه لري د خیره. دې ته خو زموږ ارزوګانې ویلي ډېرې دي او دا نوی کښت دی، تر اوسه موږ کره سوی هم نه و. په هلمند کې ډېر زیات مشهور هم نه و. په روش کال داسې یو معمولي قدر کې ځای مو کرلی و، هغه ښه و، حاصلات یې ښه حاصلات ورکړل. نو ښه کال مو وینې مخه یې کلوخ ته دغه خواته راکښلې. باید یادونه وکړو چې هلمند ولایت کې دې ته ورته زیات زراعتي کښتونه کرل کېږي او د ښو عایداتو ښه منبع برابروي.